سلامینانی کې هیله او احترامات په دې امید چې ټول وریغ جوړ خوشاله سامین وزیری او تاسو کسه وزیرستان غږ نن مې و ډېر تاریخي خبرونه او تاسو تر وړي ډېر تاریخي شخصیت میرصد جان د مسرنوسای د وخت په تیریدل سره د میشتو د پلاراو د نیکا ډېر پخوانی زوړه او ډېر معزز او مقدس روایت د دوی د تاک سره د خوري سره خورش دته مزر وی د مزر نو د میشتو پلاراو نیکا چې هغه په خوا وخت چې ډېر د غربت نه ډک وخت و په هغه شو دوی د مزر نه ډېر پیدا وخصه پیزا ورنه جوړو ټوکرې ورنه جوړوله ټوکار ورنه جوړو مچوغنه ورنه جوړوله د زیدر ګډول د پروي چکونه پکم او ور سره په غوڼه مقدس معزز شې چې دوی ورنه جوړوت سپلې چې دوی زوت وته یو په خپل وخت شي نن ډېر کم مشرون داسې پوتې دي زه ډېر وګرځیدل د میرصد جان غوندې تاریخي مشرون ډېر کم پوتې دي چې د پخوا وخت د مزر نه څپلې جوړې کوم د مسرنوسای میرصد جان او ور سره په سپیته او ژغیږي سپیته هغه قیمتي او هغه اهم شی دی چې ډېر وړي کې شی د لوره غوندې خو پیرا په سوینه کرنلم زکو د دغه په بدل شي ورکولای کېدل یعنی چې چاو سره سپیته نه و چې یاره ز سپیته غوړه چې مت سپیته ملاو شولای نو بل کاستو چې ورغه د سره سپیته یې شي هغه ته چې د مو شل کرنلم زکه د لاس کرنلم زکه د لاس کرنلم زکه تو شلو د سپیته متفروکا میرصد جان کلش کې درته وایي چې مخشه توسه د مزري سپلې جوړولې څومره اهم شی و دا داس چې ولې څلورانه ډېر شای و څلورانه ډېر شای و بیا په باج څلورانه د وخاستلې په یو ځوت باندې دو ډېر غټ شای و څلورانه مې په ځوت وکړې په ورځو د دوا وکړ درې دو وکړل څلور دو وکړل دو وکړل اس نه دا سپلې دا د مزري سپلې د زوت وته یا په زوت ورته نو د مزري چې کوم سپلې هغه چې چاپ اپشه په مخ وخت د مری سپلې یوسف کتاب خدا سي نه وي دا خو نو نر خو ربرینه داس وی دا شمیل په کلی چې ورو دوی بیا د رابرټ سپلې ورته کړی وي میش ته شلی چې زوج ډېر سپلې کړی دی ورته زوج ډېر سپلې دي نن چې کیما د سپلې د مزري څخه پیژانی نه دا د مزري او دغه چې کیمه دی دغه په ذریعہ سره جوړ دا سپیته د چې کیمه میجر ودرې دي تاسو غو مشرونه دغه مخبل مخ ذکر وکړه په دغه خبره شورته دا وکي اندامره رښتیا خبره ده چې د سپیته دمر لوي کې ماتو چې پیرا مزکه په ور کولې په بدل کې تی په دا بند ور کړای دی وریا کې تی چې سپینم زکه او دا نه چې معنی دا دروي غادو ګنګوز ته د میسخون زکه د میش په ژوند باندې ورخاطه کړه شاده دغه په بدل شي سپیته دغه په بدل شي دغه نو په کړي سپیته بس میرصد جان لګیا دی د مزري په حواله وجه درته میشته جامه وکړه مو ته ان شاء الله دا جوړ سپلې جوړوي کې خدای خوشاوه نه پر نه خلک دغه صفات لګی دا خو پته لګی دغه ځای نه دا خو دا پته ده چې زه وکړه تو خپل وژنې صاحب ماشاءالله او مخ شخو تاسو ډیره وکړ نه جوړولې دی غنه کنه دی ځای کسا پړای کسا مثال کسا دا هر شی په دا باندې وي میر کلو هیڅ نه وي یو کم بلاوه د سنې یو پیزای و دا رټ سړی و دا ارمان وطن ډېر دې راته ګران وطن ډېر دې راته ګران وطن بس دا میش لګیای د مزري نه سپلې جوړوي دا کیم تالی چې دی دا خو تایور شول او دغه د پره بابو غاوه ته جوړوي دغه پوښ کې مې پټې دی ګانډي وي پیز دغه دا تسمیر شول چې د کی میشو ته لګیای میشو هم راسته سره کی اگر کا میش دغه چار پی راستانه دو خو دغه ټکول مزاد یخي جیو خاصه شي وړای شي ژوند یو د کې بعد و ان شاء الله دغه سپلې تیاری شي وطن دا چمن وطن دا چمن وطن دا ارمان وطن ډېر دې راته ګران وطن ډېر دې راته ګران وطن مینا ور سارا لارم ډېر دې قدر دان وطن ډېر دې قدر دان وطن دا شازل میلاری ډېر هم ننګیالي لاري ډېر هم ننګیالي لاري ډېر دا خوشبو وطن دا زعفران وطن دا زعفران وطن دا ارمان وطن ډېر دې راته ګران وطن ډېر دې راته
ګران وطن مینا ور سارا لارم ډېر دی قدر دان وطن ډېر دی قدر دان وطن د پرما یاندینو دارا یاز خودم نو بس سپلی چې کې مې مسلسل د 3 غنټې نه پس امیر صادق جان میش مننه کې چې د مهنت وکړه ټایم یې میشته وایسته او دغه د مزر یې چې کې مې سپلی وې دا د جوړې کړلی یقینا دغه خو پخوا وخت چې کې مشرونه باباګون وي د میشتو هغوی یو دغه شای جوړوه او دغه څپلۍ یې جوړولې او د څپلۍ یې استعمالولې خو دا نن ورپي دغه چې کوم زوړه روایات دي خالي په لانټه کې چې د امیر صادق جان زه دا پوښتنه کړه چې څومره مینده پاس دغه څپلۍ ته جوړې دا 15 کاله بعد 15 کاله بعد د دا جوړې کړې او د نه ویرې نه وي نه 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 نو 15 کاله بعد یقینا د دوی قوي ذهن دی چې د دوی نه دغه فن ویر شوی نه و او د نن دغه څپلۍ جوړې کړلې د سپیتې په ذریعه سپیتې اول مو په سرش ذکر وکړه چې دا ډېر اهمیت لري او نن سبا خو د دغه اهمیت نه دی پوته شوی بلکې په پخوا وخت د سپیتې ډېر اهمیت و د امیر صادق جان په کول چې د چا سره و سپیته نه وه هغه داسې و چې ډېر غریب شمېر کېده او غریب شمېر کېده چې چا سره و سپیته نه وه بیا د سپیتې د حصول دپاره یا د سپیتې د لوسته راوړنې دپاره یا د سپیتې د وخوستلو دپاره و چې د چا سره پیسې نه وي پیره میروسي نه مځکې وې پرې ورکولې خو دغه سپیته وې کړله وخوستله وې نو دا څپلۍ چې کومې وې دا تیارې شولې د 3 غنټې مسلسل محنت نه بعده 3 غنټې خوري وشوله په د څپلۍ باندې چې دا تیارې کړلی شولې جوړې کړلی شوې که ژوند وفا وکړله د میش چې کومې تاریخي خپرونې دي وخت په وخت راونې وي جاري وي او د امیر صادق جان غوندې د تاریخي شخصیت سره میش میلاویږي او تاسو ته خوندور خپرونې یا خوندور پروګرامونه مخ شروع چې بیا د کیمرې په سترګه مخ کېږي امین وزیر درنه غواړي اجازت د خدای په